د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته ندا محمد ندیم وایي د تیر نظام قوانین ظالمانه او ټول لغوه شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د پخواني حکومت قوانین ظالمانه او په بشپړه توګه لغوه شوي دي. په داسې حال کې چې طالبان خپل ټول قوانین له اسلام او شریعت سره سم ګڼي، خو تر اوسه یې خلکو ته کوم قانون نه دی تشریح کړی او نه هم خپل اساسي قانون اعلان کړی دی. تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د تیر نظام ټول قوانین ظالمانه بللي دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د علماو د غونډې په نوم جوړه شوې غونډې ته ویلي چې د جمهوري حکومت ټول قوانین لغوه شوي دي. د ندا محمد ندیم د څرګندونو د خلکو او حقوق پوهانو غبرګونونه راپارولي دي. د حقوق او سیاسي علومو یو تن فارغ چینی غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هیڅ داسې قوانین نشته چې خلک ورنه پیروي وکړي. د په خبره طالبان هم خلکو او هغو کسانو سره چې په جرمونو تورن دي له تاوتریخوالي پرته کوم قانوني چلند نه لري. هغه زیاته کړه اوس مهال داسې کوم قانون نشته چې اسلامي امارت یې له مخې عمل وکړي او یا ورنه پیروي وکړي. د اسلامي امارت مسؤلین له سرغړونکو سره هر ډول چې زړه یې وغواړي چلند کوي. دا د اندېښنې وړ ده او خلک په تیاره کې ساتل شوي. د حقوقي چارو پوهه او د پوهنتون استاده شهیله فرید وایي چې په افغانستان کې هغه مهال یو قانون لغوه کیږي چې احکام یې په ښکاره له اسلام سره په ټکر کې وي. د نوموړي په وینا د جمهوري نظام هیڅ یو قانون له اسلام سره په ټکر کې نه و. د ازادي راډیو خبریال وغوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د بیان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې پوښتنه ځواب نه کړی. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر ندا محمد ندیم مخکې تر دې هم جنجالي څرګندونې کړې دي. هغه تېره اونۍ په هرات کې یوې غونډې ته ویلي وو هغوی چې په تېرو 100 کلونو کې ډېر ماینونه اچولي وي مخکښ کسان دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.